شلم او یوشتم نوم د الله الواحد الأحد. الواحد الأحد دلیل په دې دوانو باندې الله سبحانه وتعالى په سورة ابراهیم کې وایي وبرزوا لله الواحد القهار. الواحد القهار او احد باندې دلیل لري الله رب العزت په سورة اخلاص کې وایي قل هو الله احد. نو الاحد الواحد د دوړه د الله نومونه دي. واحد او احد واضح ده. الاحد او واحد اسم فاعل لی او دلیل دینوم کی دنه دا خبره پرته ده لکه انفراد د دینه وحدت ما غسته شوی مطلب ده چې یوازې یو. ځکه علماوی چې کله د واحد تعریف کوي و اسم فاعل للموصوف بالواحدية او الوحدانية. اغا نوم چې په دې کې صفت دا پروت دی چې دا یوازې دی یو دی. واحد په عربي ژبه کې په دوو معنو سره راځي. یو خو واحد هغې ته ویل کېږي دا عدد چې پې شروع کېږي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة یو هغه واحد دی عدد پې شروع کېږي شمار پې شروع کېږي. او دویم واحد په معنا الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا قرين له. هغه ذات چې داغه په شان څوک نشتی او داغه سره څوک نشتی په دې معنی سره دا راځي. نو الله احد دی ځکه دا خبره یاد ساتئ چې دا د الله خاص نوم او خاص نعت او صفت دی الاحد. بل چا د پاره داسې نشي ویلی الا دا په نفي کې. نور عام دا د بل چا د پاره نشي استعمالولی. او واحد ویلی شي یو الاحد نه دا د الله دپاره خاص نعت دی. الله سبحانه وتعالى آغا واحد و آغا احد دی چې هغه یک یوازې دی په خپلو صفاتو کې. آغا صفات چې په هغې کې نه نقص دي نه عیب شتي او نه د هغې په شان صفات ته چا شتي او نه د هغې نه اوچت صفات شتي. الله یک یوازې دی په خپل ژوند کې په خپل علم کې په خپل قدرت کې په خپل عظمت کې. الله یک یوازې دی په خپله باچایي کې شریک ورسره نشتي. هغه اولنی دی او هغه اخرنی دی. سورة الحدید کې الله وایي که نه هو الأول والآخر. هو الأول والآخر دا الله نه مخکې څوک شتي او نه بیا په آخره کې څوک شتي. الله هغه یک یوازې یو دی چې د هغه په شان څوک نشتي د هغه په شان سرداري باچایي د چا نشتي. ولم یکن له کفوا احد او نشتی د هغه په شان څوک. یک یوازې دی په هر څه کې یوازې دی په صفاتو کې په نوم کې په ذات کې په باچایي کې د عبادت په حقدارۍ کې په دې هر څه کې رب العالمین واحد او احد دی. الله هغه واحد او احد دی الذي ليس له صاحبه ولا والد ولا ولد. نه ښځه شتي
نه پلار شتی نه بچی شتی ولم تكن له صاحبا سورة انعام کې الله وی چې د الله ښځه نشتی نه د چا نه پیدا دی نه د څوک پیدا دی نه پلار شتی نه بچی شتی لم یلد ولم یولد نه د چا نه پیدا دی نه د څوک پیدا دی سبحانه ان يكون له ولد پاک ته الله دی نه چې د هغه دی بچی الله غي کی واضح دی الله واحد واحد دی الغني عن كل احد د هر چا نه بیزاره دی د هر موجود نه بیزاره دی قل هو الله احد یک یوازې دی انسان او مخلوق چې کله یک یوازې شي نو بیا دی چې کمزوری شي انسان څه شي کمزوری شي چې یک یوازې شي و رب العالمین هغه باچا دی چې یک یوازې دی او غنی او بیزاره دی ټول مخلوق نه دا چې یوازې دی یو هغه ته څه کمی دی یا د چا کمی محسوسی نه الله غنی دی الله الواحد سوی الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار یک یوازې دی او قهار دی قهار یعنی زورور دی بچایی د هغه دی هغه یک یوازې رب د هر نقص او عیب نه او د هرې بدۍ نه پاک دی د هغه دپاره کمال دی خالص کمال د هغه رب دی هغه یک یوازې رب الواحد الاحد عمل هم نه قبلی مګر هغه چې خالص د هغه دپاره په دې خپل عمل چې کوم د هغه دپاره کوي که نه په دې کې هم د ځان سره شریک نه مني ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی چې څوک یو کار وکړي یو عمل وکړي او په هغې کې زما سره څوک شریک جوړ کړي نو دا عمل ولم پرېږدم او دا سړی هم پرېږدم دا عمل یې نه قبلېږي الله هغه ذات الواحد الاحد په هغه باندې یوازې یک یوازې دی او یک یوازې هم د هغه بندګي کېږي یک یوازې هغه ته چغې ویلی کېږي په حقه دې څو خلک چغې ډېرې وایي خو کوم چې حقدار دی د دې چې چغې ورته وویلی شي هغه دقه یو الله دی دقه یو الله حقدار دی د دې چې هغه ته دې ځان وسپارلی شي د هغه دې عبادت وشي د هغه دې بندګي وشي رب العالمین الواحد الاحد دی فائده سره ووته چې کله موږ ته پته ولګېده چې الله واحد او احد دی نو بیا موږ لم پکار دا ده چې دغه الله یوازې د هغه سره محبت وکړو او په دې محبت کې ورسره بل څوک شریک نه کړو یوازې د هغه نه ویریږو او په دې کې ورسره څوک شریک نه کړو یوازې د امیدونه د دغه الله نه وساتو یوازې د دعاګانې د دغه رب نه وغواړو یوازې د بندګي که ظاهري ده او که باطني ده دا ټوله د دغه رب وکړو ځکه چې هغه یک یوازې دی په دې هر څه کې نو د الله شلم او یویشتم نوم څه شو الواحد الاحد